د خبرونو سرټکی. د ازبکستان د کرنې د وزارت د معین په مشرۍ د یو پلاوي راتګ کابل ته. په کابل کې د ترکیې د سفیر لیدنه د افغانستان ملي موزیم ته د یو پلاوي په مشرۍ. او په شمالي کالیفورنیا کې د سټاکټون په ښار کې د یوې کورنۍ په غونډه کې ډزې. د لویه مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د روان کال د لیندۍ میاشتې 9مه نیټه ده. زه هدایت همت یم او دا هم بشپړ خبرونه. یو ازبکستاني پلاوی د دغه هیواد د کرنې وزارت د معین په مشرۍ کابل ته رسېدلی دی. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د دې پلاوي د سفر موخه د تخنیکي همکاریو د فرصتونو ارزونه، د کرنیزو تبادلاتو زیاتول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعاملاتو پیاوړتیا ده. ټاکل شوې چې یاد ازبکستاني پلاوی د کرنې وزارت له مسؤلینو او د افغانستان له خصوصي سکتور استازو سره د همکاریو د پراختیا، د تجربو د تبادلې او د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د ګډو فرصتونو په اړه خبرې وکړي. کابل کې د ترکیې سفیر چنګ اونال د یو پلاوي په ملتیا د افغانستان له ملي موزیم څخه لیدنه وکړه. د ترکیې سفیر د دې لیدنې پر مهال وویل چې موزیمونه د کلتوري اړیکو د پیاوړتیا، د پوهې د پراختیا او د فرهنګي باور د لوړولو په برخه کې مهم رول لري او د نړیوالو تعاملاتو او همکاریو لپاره اغیزمن بنسټونه ګڼل کیږي. ښاغلي اونال او ورسره مل پلاوي د ملي موزیم د تاریخي او فرهنګي اثارو او بیلابیلو نندارتونونو څخه هم لیدنه وکړه. ورته مهال د ملي موزیم رئیس مولوي صبغت الله عابد د زرګونو ارزښتناکو تاریخي او فرهنګي اثارو د ساتنې او خوندي کولو په برخه کې د ملي موزیم رول مهم او ارزښتناکه وباله. د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د اسحق زي ښوونځي لپاره د 2,982,000 افغانیو په لګښت نوې ودانۍ جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست وایي دغه ودانۍ 6 درسي خونې، یوه اداري خونه، د برېښنا او اوبو سیستم او نورې اړینې اسانتیاوې لري. او د پای خبر دا چې د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په شمال استاکټون ښار کې د یوې کورنۍ د راټولېدنې پر مهال د ډزو له کبله لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان شوي دي. د کالیفورنیا ایالت چارواکو ویلي چې دغه ډزې د میلمستیا په یوه سالون کې شوي دي او په قربانیانو کې تنکي ځوانان هم شامل دي. د خبرونو پای له ملتیا مو مننه.